د هر قسمه مشکلات او پریشانۍ ختمېدو دپاره صرف د لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه تاسو شروع کوئ که نه انشاءالله ستاسو هر قسمه مشکل پریشانی به مکمل ختم شي. د دې لا حول ولا قوة الا بالله باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي دا د یو کم سل بیمارو علاج دی او په دې کې ټول نه کمه بیماري چې ده که نه هغه رنج مصیبت او تکلیف ختمېدل دی. زما عزتمندو که تاسو غواړئ چې زموږ پریشانۍ دې ختمه شي، مشکلات دې ختم شي، ټینشن هر څه دې ختم شي که نه، نو بس لا حول ولا قوة الا بالله شروع کوئ. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. یو خو هره پریشاني الله تعالی ختموي، او بل ستاسو په مال دولت کې به الله رب العزت د دې په برکت سره اضافه فرمایي، زیاتوالی به انشاءالله ستاسو په مال دولت کې راځي. او نبی علیه الصلاة والسلام نه دا هم ثابت دی چې دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده. نو چې چاته د جنت خزانه میلو شي هغې کې بیا کمی نه راځي. تاسو اورېدلی دي که نه چې جنت کوم نعمتونه دي هغې کې بیا هېڅ کله کمی نه راځي. ته به هغه نعمتونه خورې او ښه ځان به پرې موړ کې، خو جنت چې کوم نعمتونه دي هغې کې به کمی نه راځي. نو لا حول ولا قوة الا بالله چې ده که نه دا د جنت خزانه ده. دا شروع کوي چې څونه تاسو نه کیدای شي په ورځ کې 100 پیرې ویلی شئ، 200 پیرې ویلی شئ، 300 پیرې ویلی شئ، چې څونه ستاسو ته وخت میلاویږي. نو لا حول ولا قوة الا بالله وایي که نه غمونه، مصیبتونه، تکلیفونه، پریشانۍ دا به هم ختمېږي د الله تعالی په فضل سره. او ورسره به الله رب العزت ستاسو په مال دولت کې برکت هم راولي او زیاتوالی به هم پکې انشاءالله راځي. صحیح شوه؟ نو دا په خپله هم شروع کوئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم شیر کوئ چې هغوی هم دا لا حول ولا قوة الا بالله شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان. که د مخ نورانیت غواړئ نو د سحر مز اهتمام کوئ. مخ په مو لکه د نور په شان دی وځلیږي، مخ په مو لکه د نور په شان دی وپړکېږي. او که غواړئ چې په رزق کې مو د برکت راشي نو د ماسپښین مز اهتمام کوئ. انشاءالله په رزق کې به مو ډېر زیات برکت پیدا شي. او که غواړئ چې بدن کې مو طاقت راشي، طاقت پکې پیدا شي، نو د مازدیګر مز اهتمام کوئ. انشاءالله په بدن کې به مو ډېر زیات طاقت پیدا شي. او که غواړئ چې اولاد د ما ته فایده راورسي، زما دا ټول اولاد د زما عزت کولو والا، احترام کولو والا جوړ شي، نو د ماښام مونځ اهتمام کوئ. انشاءالله ستاسو ټول اولاد به ستاسو تابعداره وګرځي. او که غواړئ چې په خوب کې مې راحت پیدا شي، راحت پکې راشي، نو د ماسخوتن مونځ اهتمام کوئ. انشاءالله په خوب کې به مو ډېر زیات راحت پیدا شي. که 2 ګنټې آرام هم بیا تاسو کوئ که نه، که 2 ګنټې تاسو خوب هم کوئ، خو انشاءالله په خوب کې به مو ډېر زیات راحت پیدا شي. او که بغیر مشقته نیکي حاصلول غواړئ نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د نیکو یو سلسله به در پسې روانه شي. زه به په قبر کې پروت یم، ته به په قبر کې پروت او په عملنامه کې به مو نیکۍ لیکلی شي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ که بغیر مشقته نیکي حاصلول غواړئ. صحیح شوه؟